وایي زما ګړۍ نسته، زما ګړۍ تا غلا کړه. یا زه ماسټر صاحب ته زما ګړۍ نسته، ماسټر صاحب زما ګړۍ دغه هلک غلا کړې ده. ستا ګړۍ به پیدا شي زویه، ته صبر وکړه. سمه ده؟ یا زه صبر نه کوم، ما ډېره ګرانه ګړۍ اخیستې ده. صحیح دی، پیدا به شي زویه، ته کښېنه. هلکانو ته یې داسې چم وکړئ د کامل خان ګړۍ ورکه سوې ده، ګرد په لین باندې ودرېږئ. ماشومانو ته یې داسې چم وکړئ، سترګې پټې کړئ، زه ستاسو د ټولو په جیبو کې ګورم هسې دا ګړۍ له چا سره ده. سمه ده؟ زویه سترګې خلاصې کړئ، کښېنئ. کامل خانه زویه راسه، ستا ګړۍ پیدا شوه، دغه ده ستا ګړۍ. سبقونه مې زده کړل؟ بس صحیح دی زویه، سبق یې زده کړل. اوی ماشر صاحب هغه دی ناستې، ته راسه ور سوال به وکړو یاره، دی څنګه دی؟ هغه مو ستاسو تېر شوی دی. سلام علیکم. څنګه ماشر صاحب جوړه بخیر، طبیعت برابر دی؟ شکر بخیر یې، شکر دی، خیر. ماشر صاحب ودې پېژندلم؟ یا زویه نه مې یې پېژندلی. ماشر صاحب زه هغه هلک یم، تاسې زما د جیبه ګړۍ وکښله. زه تر اوسه پورې حیران یم چې تا زما د جیبه ګړۍ وکښه، تا نه ماته ښکنځا وکړه، نه دې خشم راته وکړئ، نه دې پوچ ویل راته وکړل. د هغه باوجود هم تا ښه سبق راښوولی، ښه په انسانیت راته غږېدې. د هغه باوجود چې کومه ورځ تا ګړۍ وکښه، د هغې ورځې څخه بیا ما تر نن تاریخه پورې د بل شي ته لاس نه دی وروړی. زویه ما چې څټ یم ته یې راولاړ کړلاست، ومې درولست چې ما څټ یم ته یې ته وویلې مالې سترګې پټې کړئ، نه دی؟ ما په خپله هم سترګې پټې کړلې، بیا مې ستۍ په جیبو کې تلاشي وکړله، ما ته یې په خپله درک نه دی راکړی، دا ګړۍ د چا له جیبه وختله.